ملا هیبت الله د اسرایلو پر ضد د فلسطینیانو ننګه وکړه. دا چې څنګه، نو جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. که څه هم د طالبانو بهرنی چارو وزارت د اسرایلو پر ضد اعلامیه ورکړه، خو ښکاري چې د ملا هیبت الله په زړه نه وانو، ځکه یې مجاهد باندې سخت اعلامیه خپره کړه. د طالبانو د حکومت ویان د دوشنبې په ورځ د اپریل په 10 د یوري په 21 پر مسجد الاقصی د اسرایلي سرتیرو هجوم وحشیانه وباله او هغه یې په سختو ټکو وغنده. ذبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه په دې اعلامیه کې ویلي چې اسرایلي عسکرو لخوا د بیت المقدس په الاقصی جومات کې په مسلمانانو لمونځ کوونکو ډزې وشوې، چې له امله یې له 100 ډېر فلسطیني لمونځ کوونکي ټپیان او د 400 په شاوخوا کې ونیول شول. مجاهد د اعلامیې په دوام ویلي چې اسلامي امارت دغه وحشیانه برید په تر ټولو کلکو ټکو غندي او بشري ضد جنایت بولي. په مقدسو اماکنو او بې دفاع خلکو برید او له هغوی سره تاوتریخوالی د نړیوالو اصولو خلاف او غاصبو اسرائیلو لخوا یو ظالمانه عمل دی. د طالبانو دغه ویان همدارنګه له مسلمانانو څخه غوښتي چې د مظلومو فلسطینیانو له حقونو څخه ملاتړ وکړي. مجاهد په دغه اعلامیه کې اسرائیلي چارواکو ته په خطاب کې ویلي د اسرائیلو لخوا دغه ډول بشر ضد کړنې او د مقدسو اماکنو په حرمتي له اسلامي او نړیوالو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه او د مسلمانانو ارزښتونو مقدساتو ته سپکاوی دی. طالبانو د 2020 میلادي کال د اګست میاشتې پر 15 پر افغانستان واکمن شوي، خو تر دا مهاله حکومت د هیچا لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ، په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.